لبيك اللهم لبيك لبيك لا. په حج کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه 425 پوښتنه. په حج کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه څرنګه ده؟ ځواب: په حج کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه داسې ده. که په مکه مکرمه کې وي د صفا او مروه سعی به وکړي، احرام تړل نه غواړي، په خپلو کالو کې به سعی وکړي، ځکه د حج سعی چې تر عرفات وروسته کوي بیا بې له احرامه او په کالو کې کول یې سنت دي او د سعی د ځنډولو په وجه شی نشته. او که کور ته تللی وي یعنی تر میقات تیر شوی وي بیا به نوی احرام یعنی د حج یا عمرې وتړي، ځکه تر میقات بې له احرامه تیریدل منع دي. تر هغه وروسته که یې د عمرې احرام تړلی وي عمره به پوره کړي. تر سر خریلو وروسته به په خپلو کالو کې د صفا او مروه سعی راوګرځوي او که یې د حج احرام تړلی وي طواف قدوم به وکړي، بیا به د صفا او مروه سعی راوګرځوي. خو په دغه صورت کې چې کور ته تللی دی یعنی تر میقات تیر شوی دی، ښه دا ده چې دم حلال کړي او سعی نه راوګرځوي، او کله چې د صفا او مروه سعی راوګرځول د دم څخه خلاصیږي. اللهم لبیک